السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د سولر انورټر پر رابطه معنی دا چې سولر انورټر څه تویل کیږي او د سولر انورټر مهم ډولونه په څو ډول دي دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کوم دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفید معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته اول راځو د سولر انورټر تعریف سولر انورټر یو الکترونیکی برېښنایی آله ده چې ډیسی کرنټ په ایسی کرنټ کنورټ کوي یعنی دوستانو ډیسی برېښنا په ایسی برېښنا باندې بدلوي او کله چې دوستانو دا منګه آن کوو نو دا د سولر پینلو او یا د بیترو څخه دا ډیسی برېښنا چې دا په ایسی برېښنا باندې بدلوي او د دې څخه موږ د الکتریکل هوم اپلاینس یعنی د کور هغه برقي وسایل چې په 220 وولټ باندې چلیږي هغه په اپلای کوو هغه په چلو نو دوستانو د ډول برېښنایی آلې ته انورټر ویل کیږي دوهم راځو د انورټر مهمو ډولونو ته چې عبارت دي اولو سټرنګ انورټرز دوهم مایکرو انورټرز دریم اپټمایزر انورټرز څلورم اپګریډ انورټرز پنځم انورټر چارجرز شپږم هایبریډ انورټرز دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د انورټر د تعریف او د دې د مهمو ډولونو پر رابطه باندې وا دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې د خپلو ملګرو سره لایک او شیر کړئ ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم